السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ملګری ادریس شمال په خپل چینل کې یو پیر بیا ټولو ګرانو مینوالو ته هرکلی وایم او د ناستو میلمنو او ملګرو شکریا ادا کوم چې موږ له خپل قیمتي ټایم راکړی دی او د مصروفه ژوند نه موږ سره یو څو لمحې شریکې کړې. موږ سره یو خوږ او ګران میلمه زلمی لیکوال چې ښکلی شعر لیکي، زړه پورې غزل لیکي، ضیا فانی چې د رشک خطاب کوټو سره تعلق ساتي. راځئ ګرانو مینوالو چې د ضیا فانی نه ښکلی کلام وورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څنګه دی؟ خیر دی، شکر تاسو ښه؟ الحمدلله. ستا دعاګانې دي. د ټایم د کمی په وجه چې کم دی ټایم به نه ضایع کوو او ګرانو مینوالو ته به ښه خوندور او ښکلي کلامونه ډالۍ کوي چې خوند او مزې ترې واخلي. جی مننه. یو غزل دی. ارشاد. سترګې د یار مې وجني، اوښکې کتار مې وجني، ډېر ښکلی. شمیر د غمونو نه کړم بس خو به بار بار مې وجني. څومره ظالم دی اشنا، څومره ظالم دی اشنا، په یو دیدار مې وجني. ډېر ښکلی، زبردست. په خپله مې نه وجني، په خپله مې نه وجني، خو په اغیار مې وجني. در رسېدی نه شمه، در رسېدی نه شمه، در نه په لار مې وجني. ډېر ښکلی. د کلي ښکلې ښه دي، د کلي ښکلې ښه دي، خو د بازار مې وجني. زیاده ستا مینه کې، زیاده ستا مینه کې، شومه په دار مې وجني. ډېر ښکلی، زبردست. ضیا صاحب ته موږ سره لنډ بهر والا ډېر ښکلی کلام شریک کو.